ته نور څه فریاد کوم بس الله سره شته نور درک نه لګي دغه تیرې روژې هم څنګه تېرې شوې په دې کې څه حال و؟ نو بس تېرې وشي نو الله بلا کې مو دې تمام روژه کې غوښه لیدلي یوله مې جامې نه دي اخیستې لدی کلی کډوړه ما راغلم تنگ لبدم نه یو هر ورځ په وګوړه ما جنازې د ګلالیو لدی کلی کډوړه ما راغلم تنگ لبدم نه یو بسم الله الرحمن الرحیم د المقدس خیره بنسټ قدرمندو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې درنو ملګرو د ننګرهار ولایت د کانال شپږشتمې ویلې ته راغلي دغه ساحې ته پرون موږ یو څه مرسته راوړې وه یتیمانو ته مو مرسته وسپارله چې بیرته واپس په یو کوڅه کې روان وم نو شاته راپسې غږ وشو چې شاته مو وکتل نو دغه سپین ږیری بابا سره د دې امساو یو وړوکي بچوڼي په سره د کوڅه کې منډې راوالې ډېرې چغې سورې یې جوړې کړې موږ ورته ودرېدو چې راغی نو دومره سختې خبرې او دومره سخت ترسه یې راته وکړو باور وکړه بیخي خفه کړم په هغه ساعت باندې زموږ سره هیڅ نه و خو بیا موږ د یو ملګري مرسته را سره وه هغه مو راواخیسته او دا د نن ورته راغلو د دې ماما سره د ده په اړوند د ستونزو باندې غږېږو او ستاسو پام ورته راګرځوو زما نوم عنبرګل دی او د لالپورې ولسوالۍ اوسېدونکی یم او پروت په دې شپږشتمه واله کې یم دلته همسایه یم د پردي کلي کې پروت یم یو مې زوی دی او دغه واړه مې بچي دي نمسي مې دي دا مې نمسي دي او بس دغه د الله سره هم شته ورور سره کم نه لګېږي لورګانې نه 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 ښه نو دغه د نمسي دي څو دي نمسي مې څلور مې د نمسي دی یوه مې د نمسی ده 5 نفره نو یوه مې ښځه ده یوه مې ننګور ده یو مې زوی دی بس دا دیاړي میړي کوي بس لالباغ کې او کله کابل کې او کله همدلته دې ځای کې ګوتې راګرځي 9 نفره خپله مې دغه لاسونه دي سیا به دواړه یې داسې کاږي دي ښه لاسه مې دواړه داسې دي ورځای بس خدای پاک پخوا دانې راښه جوړې دي څنګل باندې دواړه داسې شوي دي دواړه داسې دي او خپې مې خپې دغه رنګه شوي دي خپونه مې دا امسا باندې ګرځم زه به ته نور څه فریاد کوم بس الله سره شته نور درک نه لګېږي دغه تېرې روژې هم څنګه تېرې شوې په دې کې څه حال نو بس تېرې وشي نو بس دغه کله ټینډه راوړه او کله پکې شی راوړه دغه بوټي موټي م کرلي دي دغه نه داسې رسېدلي مې دي اوسه پورې والله بلا کې مو دې تمام روژه کې غوښه لیدلي دغه ماشومان مې دي یوله مې جامې نه دي اخیستې والله بلا کې به د یوه جامې او د یوه دا یو رسه وسترې مارکوله ولې لږې چپړې هلواله مالې زه بیا به وروسته ګوټو دغې چپړې دي نو درک نشته دی نو زه څه وکړم الله سره هم شته دی نو درک نه لګېږي د زوی د دیاړۍ څو روپۍ ورځ به اخلي دیاړۍ مې کله 500 وي کله 600 وي کله 400 وي که چېرته وي دیاړي چېرته وي شته دی نشته دی اوس دې ماشومانو ته جامې نه دي کړي نه مې دي کړي او یوازې جامې خو نه دي د اختر دپاره نور سامان لګي ټوکه لګېږي سیابه نه څه وکړو نشته دی هېڅ چیز هم نه دي راوړی او نشته دی چې په چیز یې راوړو خدای هم دې مل شي قدرمنو ملګرو زموږ د هېواد ډېری ولسونه د غربت سره مخ دي یوازې عنبرګل ماما نه دغسې ډېرې کورنۍ چې موږ ورسره لاس او ګریوان یو موږ ورسره مخ کېږو موږ یې ګورو خو وس مو نه وي کومو کورنیو ته چې هم ورغلي وو کومو کورنۍ سره چې هم موږ ناسته کړې ده کومې کورنۍ ته هم چې موږ مرسته وروړې دا مرسته زموږ نه ده تاسو ته بهتره معلومه ده دا مرستې د یو بل ځای نه موږ ته راشي زموږ په لاس باندې دغسې کورنیو ته ورشي عنبرګل ماما سره الله ربالعزت موږ هسې توکلي پرون مخ کړو بېګاره سره دا سوچ پیدا شو چې باید دغه کوم ورور مرسته چې موږ سره اوس پرته ده باید دا دته ورډو دا اخرنۍ مرسته زموږ سره په دې فنډ کې وه بل څه نشته تاسې په خپله سوچ وکړئ د ماما خبرې مو واورېدې دا د زړه درد و ماشومانو ته یې جامې نه دي کړي یوازې جامې هم نه دي بل سبا ته کېدای شي اختر شي ځکه نن 9 روژه ده که سبا ته نه شي بل سبا ته حتما اختر ده سبا ته 10 روژه ده نو اوس په خیاطان هم دې ته جامې ونه ګڼلي دا ماشومان چې بهر وځي نور ماشومان په نوو جامو کې ګوري دا به څه سوچ کوي غربت سپېرې څپېړې چې دي د دوی په مخ باندې به تر کومې لګېږي
نو قدرمنو ملګرو یوازې خوراکي توکي یوازې جامې نه دي خوراکي توکو ته ضرورت لري همداسې سبا له به د نورو شتمنو خلکو بچیان چې دي هغه به رنګ رنګ میوې په لاس کې نیسي او خوري به یې مټیانې به خوري خو د دې حال چې موږ واخیسته دې ماما ته چې موږ دې خبرو ته چې مې سوچ وکړو نو خدای خبر که په دې کور کې به د اختر خوشحالي هغسې ولمانځل شي څنګه چې په نورو کورونو کې لمانځل کېږي درنو ملګرو ډېر نه غږېږم بس همدومره بس څومره خبرې چې تاسې د دې ماما واورېدې څومره خبرې چې موږ درته وکړې هغه ورور چې 50,000 افغانۍ د کونړ ولایت نه مرسته رالیږلې ده هغه روپۍ موږ کلدارې ته واړولې ځکه چې دلته افغانۍ نشته هر څه په کلدارو دي 10,000 کلدارې مو دې ماما ته اوس راوړې او خدای دې وکړي چې د ده دغه اوسنۍ ستونزې یو څه ناڅه په دې باندې حل شي کنې 10,000 کلدارې هېڅ نه دي قدرمندو ملګرو نو دا ورته لاس په لاس ورکوم او د خدای په خاطر کوم شتمن ملګري یې د دې کاکا سره نوره مرسته هم وکړئ یوازې روژه نه ده یوازې اختر نه دی د دې پسې به دی دغسې ستونزو سره لاس او ګرېوان وي ستاسې مرستې موږ درته واده کوو چې موږ به یې امانت دغسې کورنیو ته لاس په لاس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,000 کلدار دي دا 15,000 افغانۍ مونږ کلدارې کړې کلدارې مو درته راوړې کونړ ولایت نه ورور مرسته کړې ده هغې ته ډېرې دعاګانې وکړې خدای تعالی دې آباد لري خدای دې نور هم ترقي ورکړي خدای دې تاسو هم ډېر زیات وکړي خدای هم کامیاب لره خدای هم د بچو دغه مو وساته خدای هم ځواني نصیب کا زه به ډېرې دواګانې کوم اوس مې نه ده وکړې په مانځه کې به مې نه ده کوم او بیا نه ده کوم او بیا نه ده کوم ولې به ته نه کوم ماما دغه کوم ماشومان چې دي دا سم د وار او دستي روان کړه که کوم خیاطانو سره ځای و ښه ده که نه تیار جامې ورته واخله خو دوی ته جامې حتما وکړه ځکه دا اختر زیاتره د ماشومانو اختر وي چې ماشومان باید پاتې نه شي او دا به زمونږ غرض پکې ومني چې دغه ماشومان درنو ملګرو دغه مرسته چې وه دا 15,000 افغانۍ وه دې ورور مخکې هم 10,000 افغانۍ مرسته د کونړ ولایت نه کړې وه الله رب العزت ورته نیکې بدلې ورکړي دغسې ماشومان تاسې وګورئ دغسې ماشومان چې دوی اوس په غاړه باندې نوي کالي نه لري په پښو باندې څپلۍ نه لري په 10,000 کلدارې باندې به یوازې دغه شیان هم ونه شي خو نور ملګري د دغه ماشومانو دپاره د آینده وخت دپاره هم مرستې وکړئ نو خپلې مرستې زموږ سره جاري وساتئ لدې کلي کډوړه ما راغلم تنګ له بدم نه یو هره ورځ په اوږوړه ما جنازه